السلام علیکم د ای بی انګلیش چینل ته ښه راغلاست. زه به نن تاسو ته په دغه ویډیو کې د 2024 لپاره د ایرپورټ انګلیسي سنټنس وښیم، یعنی هغه جملې کومې چې په ایرپورټ کې په کار راځي، هوایي ډګر کې موږ ته په کار راځي. که تاسو بهر سفر کوئ او انګلیش باندې نشئ غږېدلی، یعنی انګلیسي مو کمزوري وي، نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده، مهمه ده، اخره پورې وګورئ. نو کله چې موږ په ایرپورټ کې یو او وردننه شو، نو موږ به څنګه کوم سنټنس استعمالو او څنګه به وایو. نمبر 1، ویر از د چکن کاونټر. چکن کاونټر چېرته ده؟ چکن کاونټر چېرته ده؟ نمبر 2، I have a flight to Dubai. زما فلایټ دوبۍ ته ده یا زما پرواز دوبۍ ته ده. اوس چې کله موږ چکن کاونټر ته ورشو او هلته خبرې کوو، نو موږ به کومې سنټنس استعمالو؟ می آی سی یور پاسپورټ، مهرباني وکړئ پاسپورټ راکړئ. یعنی کاونټر ته چې کوم کس ناست یا به موږ ته څه وایي؟ می آی سی یور پاسپورټ، مهرباني وکړئ پاسپورټ راکړئ. Here is my passport and ticket. دا زما پاسپورټ او ټیکټ ده. Here is my passport and ticket. دا زما پاسپورټ او ټیکټ ده. Do you have any luggage? آیا تاسو سامان لرئ؟ هغه کاونټر ته چې کوم کس ناست یا به بیا داسې وایي چې Do you have any luggage? آیا تاسو سامان لرئ؟ luggage سامان ته وایي. Yes, I have one bag. هو یو بیگ لرم. Yes, I have one bag. هو یو بیگ لرم. اوس چې کله د سیکورټي تاسو ته راشي، یعنی کوم کس چې سیکورټي ته ولاړ وي او هغه تاسو چیک کوي، نو هغه سره به کومې سنټنس استعمالوئ او هغه به کومې سنټنس استعمالوي. پلیز اوپن یور بیگ. مهرباني وکړه خپل بیگ کولاو کړه. یعنی تا سره چې کوم سامان وي هغه به تاسو ته سیکورټي دا سنټنس وایي ده چې پلیز اوپن یور بیگ، مهرباني وکړه خپل بیگ کولاو کړه. ریموو یور بیلټ اینډ شوز. خپل بیلټ او بوټان وباسه. ریموو یور بیلټ اینډ شوز. خپل بیلټ او بوټان وباسه. Is this allowed? آیا دا اجازه لري؟ آیا دا allowed دی؟ Is this allowed? آیا دا اجازه لري یا آیا دا allowed دی؟ What is the purpose of your travel? ستاسو د سفر څه مقصد ده؟ What is the purpose of your travel? ستاسو د سفر څه مقصد ده؟ I am traveling for work. زه د کار لپاره سفر کوم، یعنی زه د کار لپاره ځم. که چېرته د کار لپاره نه ځې، نو بیا به ته داسې وایې چې I am traveling for tourism. زه د سیاحت لپاره ځم، یعنی د چکر یا د کتین لپاره ځم. How long will you stay? تاسو به څومره ورځې پاتې شئ؟ Where is the boarding gate? Where is the boarding gate? د الوتنې دروازه چېرته ده؟ یعنی د پرواز دروازه کوم ځای کې ده چې زه ورشم. The flight is delayed. الوتنه وځنډېدله، یعنی پرواز لیټ شو، الوتنه وځنډېدله. Now boarding. اوس پرواز شروع کیږي، یعنی اوس الوتنه شروع کیږي. Now boarding. اوس الوتنه شروع کیږي. اوس دا جملې تاسو ځان سره تکرار کړئ. دا کومې سنټنس چې ما تاسو ته وښودلې، دا تاسو باید ځان سره یو ځل بیا تکرار کړئ، بیا یې تکرار کړئ. څومره چې ستاسو پریکټس کیږي ورباندې، عمره به ستاسو انګلیش مضبوطیږي، او چې څومره انګلیش مضبوطیږي عمره به ستاسو خولې نه ورځونه په صحیح طریقه باندې راوځي او پروناونس به یې صحیح کوئ. یعنی انګلیش زده کړه ډېره ایزي ده، خو چې تاسو په صحیح طریقه ووایئ او په هغه ټایم باندې پریکټس ورباندې وکړئ. داسې نه کړئ چې تاسو اوس دا سنټنس چې ما درته ویلي دا تاسو یو ځل ځان سره وکتئ او ذهن کې مو کېنولې، تاسو چې دا زما زده شوي. نه، دا داسې نه زده کېږي. دا چې ته اوس ذهن کې کښېنې او په خپل ډیلی لایف کې استعمال نه کړې، نو دا نه زده کېږي دغه شان. چې اوس فار اګزامپل تا دا سنټنس وویلې، یعنې زده دې کړی دې ویډیو نه، نو ته باید دا ډیلی ځان سره وایې، په خپل ډیلی لایف کې ځان سره تکراروې. نو دې سره به ستا دا ورډزونه، دا سنټنس دا په دماغو کې کښېني او دماغ به دې انګلیش ته توجه ورکړي، نو ستا به بیا په زبان باندې هم انګلیش صحیح طریقه باندې راوځي.
نو که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي او د 2026 کې د سفر لپاره یا داسې نور فار ایگزامپل هوټل لپاره تاسو انګلیشي سنټنسو ته ضرورت لرئ نو ما ته لازمي په کمنټ کې ووایئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې دا ویډیو در سره لایک کړئ او کمنټ لازمي وکړئ په کمنټ کې ولیکئ ایرپورټ انګلیش 2026 دا کمنټ کې ولیکئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې دا رقم معلوماتي ویډیوګانې د انګلیش په باره کې هغه که د ډاکټر سره په انګلیش کې خبرې کول وي یا په ایرپورټ کې یا په هوټل کې نو دا به په 2026 دې کال کې زه انشاءالله تاسو ته په دې چینل باندې ټول ډسکرایب کوم نو دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټایم باندې نوټیفیکیشن درشي او ویډیو درته په ټایم باندې ورسیږي او که چېرته تاسو څه مشکل لرئ ګرامر ریلیټډ یا نور څه ورډز پرابلم وي ما ته کمنټ کې لازمي وایي زه به تاسو ته نیکسټ ویډیو په هغه باندې جوړوم. Thank you so much.